د همدې ورځې په مناسبت په درنو هیوادوالو په ځانګړي ډول د کابل په قدرمنو ښاریانو غږ کوم چې په خپلو کورونو کې او مخته یې لږ تر لږه یوه درخته شنه کړي او پاللو ته یې متوجه کړي. زه باوري یم چې که دا کار ترسره شي په راتلونکو څو کلونو کې به د غرنیز کابل تپې له هوا څخه د شنه ځنګله غوندې ښکاري. انشاءالله که دې ته ټوله متوجه سو د څو کلونو په موده کې به که سړی پر یو جګ ځای وخیږي یا د هوا څخه ورته وګوري انشاءالله د کابل دا کمې سپېرې تپې چې اوس معلومیږي دا به شنې او د هیوادوالو دپاره د صحت په مورد کې د خدمت کولو ترڅنګ به مو د هیواد طبیعي ښایست هم راګرځولی او ساتلی وي. د محترم زراعت د مسؤلینو او وزیر صاحب محترم څخه مو بیا هم په تکرار دا هیله ده چې خپل وطنوال ټوله دې ته وهڅوي که چیرې ناتوانه وي د هغو سره همکاري وکړي که ناتوانه نه وي دا یوه خو نو طبعا هر انسان دغه لري استعداد لري چې د خپل کور مخې ته په یوه نالګي د خپل د کور مخ ښایسته کړي. د توجه نه مو یو جهان مننه. واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین.